سلامونه نیکله دوستانو. راځئ د نوې سکیم خبرتیا تاسو ته وایم چې د جیفرسن کاونټي یو د افسرانو څخه دغه خپل پیج کې نشر کړی چې وایي موږ ته راپورونه رسېدلي چې درغلۍ کوونکي د خپلو افسرانو په بڼه خلکو ته په جیفرسن کاونټي سیمه کې زنګ وهي او وړاندیز کوي چې د دوی خپلوان له بند څخه د پیسو په بدل کې خوشي کړي. د قربانیانو څخه غوښتنه کیږي چې د پیسو د ورکړې لپاره بانکي لیږد وکړئ. درغلۍ کوونکي ممکن د بندي په اړه ډیر معلومات ولري چې دوی خبرې د باور وړ ښکاري. د دې درغلۍ قرباني مه کیږئ. که تاسو ته دا ډول زنګ راشي سمدلاسه پرې کړئ او عمومي توګه که یو نااشنا کس تاسو ته زنګ ووهي او د پیسو د ورکړې غوښتنه وکړي دا ډیر احتمال لري چې یو درغلی وي یا خوندي اوسي. یعنې د دې معلومات داسې دی چې دغسې خلک پیدا شوي دي خلکو ته زنګونه وهي ورته وایي چې ستاسو بندي موږ خلاصوو نو د دغه عمره پیسو په بدل کې که چېرته تاسو دغه پیسې موږ ته راکوئ نو دغه موږ ته ولېږئ او موږ به ستاسو دا بندي خلاص کوو. بل راپور دا دی چې د انسان قیمت ویل شوي دی وایي په جرمني نیدرز اکسن برسل ښار کې د جرمني حکومت له 3 ورځو راهیسې خپل عاجل ژغورونکي ځواکونه پلټونکي سپایان او هلیکوپټر د هغو 2 افغان ماشومانو په لټه اچولي چې د دوشنبې له ورځې خپل د پنغالۍ نه نادرکه شوي دي. دا 2 ماشومان چې مور او پلار یې افغانستان کې دي او 9 او 10 کاله عمر لري او باید له کوره 1 کیلومتر وړاندې خپل فوټبال کلب ته تللي وای چې پر خپل وخت نه دی رسېدلی. پولیس وایي د شپې او ورځې ورپسې ګرځي چې دا ماشومان روغ او ژوندي پیدا کړي. یو بل خبر د مهاجرت په اړه دی. د ډنمارک حکومت په ناروی کې د طالبانو حکومت له سفارت سره د 55 افغان کډوالو د ایستلو لپاره همکاري کوي. د ډنمارک 2 تلویزیوني چینل د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه اړیکې یوازې تخنیکي همکاري پورې محدوده وه. د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان کړی چې 50 افغانان چې د جرم د ترسره کولو او د پناه غوښتنې د رد کېدو له امله له ډنمارک څخه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. تر دې مخکې جرمني او اتریش هم د افغان کډوالو د ایستلو په موخه له طالبانو حکومت سره اړیکې نیولې وې. په مدیترانه کې یو شمېر مرستندویه سازمانونه د دوشنبې په ورځ د ژغورنې په عملیاتو کې نږدې 170 کډوال له اوبو څخه ژغورلي دي. دغه کډوال په څو عملیاتو کې د سی واچ او د SOS مدیترانه سازمانونو لخوا ژغورل شوي دي. بشپړ خبر په لومړۍ تبصره کې تاسو بیا اورېدلی شئ. هلته خپله لینک لري تاسو کولی شئ چې بیا لینک ته لاړ شئ. او بېلته بیا بل د مهاجرت خبر دی چې په اسلام آباد کې شاوخوا 280 تن افغانان لا هم جرمني ته د تګ په تمه دي. د تیر کال په ډسمبر کې د جرمني فدرالي حکومت له 650 زیاتو کسانو څخه د منلو ژمنه بیرته واخیسته او د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي له امنیتي پلټونو د وتلو او منل شوي افغانانو د لیږد لپاره به زر پلان جوړ شي. بله خبر دا دی چې د ورک شوي کسانو کې د دوستانو دغه کسان چې دي د سن لویس د میټرو پولیس ډپارټمنټ څخه دا نشر شوی دی چې دغه کسان ورک شوي دي او دغه یو چې د نومبر د میاشتې 24 او د 2025 کال په دې راده خو دغه ورک شوی دی. عمر یې دی 38 کاله او لوړوالی دی 5.1 او وزن یې دی 1.8 LB یعنی پاونډه. یعنی دا آخرین ځل لپاره چې دیو فامیل سره په تماس کې ولیدل شوی دا بارنجوش هسپتال کې او چې هغې نه ایسته بیا دیو د خپل فامیل سره تماس شوي نه دي. نو که چېرته دغسې کس تاسو ګورئ نو کولی شي چې 911 ته زنګ ووایئ یا د میسنګ پرسن یونټ چې دی د 301 314 شمېرې سره په تماس کې شئ. او بل همداسې یو بل کس چې دی چې دا میسنګ کې راغلی دی چې دا هم د سن لویس د میټروپولیس ډپارټمنټ افیشیل ویب سایټ څخه یا پیج څخه دا نشر شوی دی. دغه کس چې دی په د جنوري 28 د 2026 کال را په دې خوا ورکه شوی دی. که چېرته دغه کس تاسو ګورئ یا چېرته وینئ نو کولی شي چې د 911 شمېرې یا 911 سره په تماس کې شي او یا د 314 450 شمېرې سره په تماس کې شي. د دې عمر چې دی 3 دی او خدې چې دی 15 دی او وزن چې دی 120 دی.
دا هم آخرین ځل لپاره چې دی په 1900 بلاک اف پریزیډنټ سټریټ په د جنوري په 28 تاریخ د 2026 کال را په دی خوا چې په دغه هلته د منټلی ایشو هم لري یعنی دماغي مشکل هم لري لا درکه شوی دی. نو دوستانو دغسې دا معلومات دی که چېرته دغسې حالات تاسو سره پیښیږي نو کولی شئ چې زر زر تاسو داسې ناشنا کسان ګورئ ستاسو کورخوا ته همداسې نور چې تاسو شکمن کېږي نو زر کولی شئ چې تاسو 911 سره په تماس کې شئ او بیرته هم خپل د ماشومانو حفاظت کوئ. خپل که چېرته ماشومان لرئ مشران دي کشران دي هر چېرته چې ځي باید ورسره لاړ شئ او اډلټس ورسره باید وي نو د دغسې حالاتو څخه به لرې اوسئ. نو دا ډېر غمجن حالت دی او خدای دې چاته نه پېښوي او بیا به ټول عمر ورپسې کړېږي او هغه به پیدا کېږي نه او بیا به جاړې او فریاد به کوي نو پیدا کېږي. نو د دغسې حالاتو څخه ځان د ژغورلو د خاطره باید تاسو خپل د ماشومانو د فامیل خیال وساتئ تر څو دغسې حالات تاسو سره پېښ نه شي. بیا هم په خدای مسپارم ژوندي اوسئ او د خسته او جالب ویډیوګانو د خاطره ما سره پاتې شئ او د نورو ویډیوګانو د پورې تاسو په خدای سپارم او کولی شئ چې دا ویډیو نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو عامه پوهاوی ویډیو ده چې د نورو ته هم شریک شي او دغه ویډیوګانې نورو ته ورسیږي. بیا هم چینل سبسکرایب لایک کمنټ وکړئ او نورو سره شریک کړئ. السلام علیکم، خدای پامان.